ملګرو په دې هیله چې راته روغ او جوړ به وئ د صحت جامې به مو پته نه وي. ملګرو څنګه کولی شو آی سی نیټورک کې اکاونټ جوړ کړو زه یې ټوله طریقه درته ښیم. د آی سی نیټورک لینک زموږ د ویډیو په ډسکرپشن کې شته دی ملګرو. یو وړوکی غوندې غوښتنه درنه کوم که چیرې زموږ چینل تاسو نه وي سبسکرایب کړی چینل درسره سبسکرایب کړئ زنګ تڼۍ کېږئ آل انتخاب کړئ تر څو زموږ نوې ویډیو ټول نه مخکې تر تاسو ته ورسیږي. او ویډیو ته ملګرو لایک درسره ورکوئ تر څو موږ وپوهیږو چې تاسو زموږ ویډیو خوښیږي او ګورئ. راځو ملګرو د ویډیو پر لور باندې چې کله تاسو ملګرو لینک باندې کلیک وکوئ تاسو ته به ملګرو داسې یو صفحه راخلاصه شي. زما انټرنیټ ملګرو لږ سلو دی صبر ورته کوو ملګرو. که چیرې زما لینک په ډسکرپشن کې کار نه کوو نو ملګرو ریفرل کوډ په ډسکرپشن کې شته دی هغه به ملګرو بیا تاسو ورته ورکړئ. خاص تاسو په پلی سټور کې ولیکئ آی سی ای نیټورک مې چې ورته ولیکم ملګرو تاسو به یې راډاونلوډ کړئ. زه ورته صبر کوم دلته د ګوګل کار وکړئ ملګرو زما انټرنیټ لږ ضعیفه دی. دغه دی ملګرو ګوګل راته راغی ملګرو زه ګوګل باندې ورته کلیک کوم. ما ته یې راډاونلوډ کړی دی ملګرو. تاسو به که چیرې زما ریفرل کوډ هلته لینک کار نه کوو په ډسکرپشن کې نو تاسو به ملګرو پلی سټور ته راشئ آی سی نیټورک په پلی سټور کې ولیکئ راډاونلوډ به یې کړئ. چې راډاونلوډ مو کړ ملګرو زه یې طریقه درته ښیم مخ ته به لاړ شو چې کوم ځای ته ورسېږو زه درته ښیم. دلته به بیا زما ریفرل کوډ په سکرین باندې ښکاري تاسو به بیا زما ریفرل کوډ هغلته ورته ورکړئ ملګرو. دغلته ملګرو یو ایمیل ورته لیکم زه وبښئ ملګرو را به شئ ګوګل ته ګوګل باندې به ورته کلیک وکوئ. ملګرو تاسو چې هر کوم ایمیل ورته انتخابوئ په کوم یو ایمیل غواړئ چې جوړ یې کړئ ملګرو نو تاسو کولی شئ چې خپل د خوښې ایمیل ورته انتخاب کړئ. زه په دې ایمیل باندې جوړوم. زموږ انټرنیټ لږ څه ضعیف دی ملګرو بخښنه غواړو لږ انتظار ورته کوم. ښه دغه د ملګرو دغلته به تاسو بیا کلیک کوئ د نیکسټ سټیپ باندې به تاسو ورته کلیک کوئ دغلته تر څو دغه لیکه سر ته ورسیږي. زر زر به داسې ورته کلیک کوئ ملګرو نو دغه د ملګرو دا سر ته ورسېدله او دلته به ورته نیکسټ سټیپ باندې کلیک بیا وکوئ. دغلته ملګرو دا وګوره دغه ځای کې ستاسو ته زموږ ریفرل کوډ په سکرین باندې ښکاري دلته به تاسو زموږ ریفرل کوډ ورته ورکړئ. زه راځم د ریفرل کوډ را کاپي کړم. او کمپلیټ باندې به ملګرو ورته کلیک وکوئ. دغه د ملګرو زما صفحه را خلاصه شوله ما ته یې 10 ټوکن هم راکړل د ریفرل په سر باندې د ریفرل لینک ما پکې پیسټ کړ. ملګرو انشاءالله کی واي سی به هم زر درته خلاصیږي. تاسو چې سبا ته ورته داخلیږئ څلورې ساعته بعد ډایرکټ تاسو ته کی واي سی خلاصیږي ملګرو نو د مخ وریفیکیشن کی واي سی به تاسو ورته خلاصه کوئ. هغې نه وروسته به ملګرو نو بیا تاسو ته 2 ورځې بعد بیا بله کی واي سی راځي دویم سټیپ بیا به تاسو هغه هم ورته خلاصه کوئ. نو دا به د اکاونټ جوړولو طریقه ملګرو که چیرې زموږ لینک په ډسکرپشن کې دی هغه کار نه کولو نو تاسو به پلی سټور ته لاړ شئ. پلی سټور کې به ورته ولیکئ آی سی ای به را ډاونلوډ کړئ. نو بیا چې ما د ریفرل ځای درته وښوده زموږ ریفرل کوډ په سکرین باندې درته ښکاري هغه ریفرل کوډ به تاسو کاپي کړئ هغلته به پکې پیسټ کړئ. مننه ملګرو.